جنازی تا د حسین زبی بیت للوای کربلای قدمون لړزیدله دزیدله لکه عباس وی یا علی چوک دیای اول سکین راغلوی کربلای منډو ته ډیره شوړېدله دعا ته وفای حسین ته نینا وکړه مور زهرا ته اندیوره جیتا صدری وای جنازه مد پتی شان ولیدله مور ته ونایي څه خور نه تګې راغلمه څاستانه شمازدیګر د کربلا دی وای ما ګمان شو سکینه وشوړوله بیا به چېرته سره وي ته سکینه اخلي بلبلا تکاو دال کی څنګه بي لپری کمرو روای د سیوري ځخو په چار ما شکل سه درې فجواهر کا پرتا یوسا غریبان دي څو کسان وغنه سیوا د کوزه ډانډا ډېر خراب دی او بده نه ودرېږي څو کسان پاسې او زنانه او خدمات کې ادار دي کوم انتظامیه ولادي غاله چندا ټوله کې خیر د متام نه ورسته راوستي او تاسو څو کسان پاسوي زر زر د پیسې راټولې کوي او کچوک وي نور بیا متام نه ورسته راوړي او زنانه او خدمات کې ادار دي هغوی خپله چندا جمع کړي بر محمد آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات
نسوم رسل جمله شریح حجتونو برآورده شونې دپاره ګناهانو بخشش دپاره کومې روژې مرستلې هغوی قبلوالی او بقي روژې توفیقات حاصلولې دپاره امام سحور دپاره بیمارانو دپاره مسافرانو دپاره شریح حجتونو برآورده شونې دپاره بلند اوسه صلوات واستوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليه وسلم. نشم رسته دعا دا کو څه خدایا کومې روژې موثر تعلیمونه خپل لار کې قبولې مقبولې وګرځولی کې پاتې روژو خدای موږ ټولو ته ساتلې توفیق نصیب وګرځولی کې لیلة القدر شپې دې خدای زنده ساتلې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي. دغې عظیمې میاشتې له خاطره خدای موږ ګناهانو عفو او بخشش وګرځولی کې بیا یې مولسونه خدای ګناهانو ته ما ورسولی کې عاقبت مو بالخیر وګرځولی کې بیماران صحت یاب وګرځولی کې مسافران محفوظ وساتلی کې چورچندې کې حصه واخیسته خدای توفیقات خیر کې صفا وکړي. دغو ټولو دعاونه قبلولې دپاره امام سحور دپاره عاقبت بالخیر شونې دپاره بلند اوسه صلوات واستوه. یو دوی مسئلې دوسه خدمات کې عرض کوم. روژې حوالې سره چې کوم مسئلې دي بار بار دا ذکر کوو خو بیا دا خالق سوچ ته نه کوي په ویروي دي. هغه نه یوه مسله موت والا دی چې ټولې میاشتې کوم موت دی چې اوس پښتو کې کوړوای مشهور دی هغه 22.5 کیلو وړه یو غنم دی دې کې روپۍ نه کېږي. یو غریب ته وړه ورکه یو غنم ورکه دی به ایواز کې کته پیسې ورکې هغه نه وشول. البته یو صورت شته چې هغه ته وکیل جوړ کړي چې ما طرف نه وکیل شل اوسه وړه وخه یا غنم وخله بیا وغدا شوله خبره. خو لاړه خبره ده چې ټولې میاشتې بیماری واچې نه یو ښځې بچي ته شودې نه دي ورکړې شوده واچې نه روژې خوړلې دي ای ټولې میاشتې په کور دی 22.5 کیلو وړه یا غنم ورکړي. یو غریب ته مانځ کې تقسیموای شي څه نیمې ورته ورکړي نیم بل ته ورکړي دا شی کولی شي. دا یوه مسله شوه. بله مسله د هغه دی چې هر سړی دا پوښتنه کوي یا پلار مو بیمار دی روژې د خوري یا مور بیماره دی یا زه بیمار یم دا څومره کېږي خو 22.5 کیلو کله اعلان کو دا مهمه مسله ده که څه بیړه نه دی په کار. دا سړی څه بیماری وه چې نه روژې خوري یو ښځه دی یو سړی دی دا اوس به ورته نه وبسې د موت یو کوړوای څه ورته یایي. روژې نه وروسته 11 میاشتې دي 11 میاشتو کې دا په کار دی اول کوشش وکړي خپلې روژې وساتي. ځینې کسان یې څه نه ابو ته پاته دی څه نه شي ساتلی خو پرېږدي دا خداوند عالم سره څه کم دي څه مارک خولې کې دي وي خدای دې مارک نه ربسي. کېدای شي صحتمند شي 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد 4-5 میاشتې بعد یو وقفې سره یوه روژه وساتي روژې پرا شوې که ویې ساتلې هېڅ یا نشته بیا نه کوړوای شته نه موت شته دی. خو که چېرې دا بیماري جري دی دغې روژې نه بلې روژې پورې دی دغه صورت کې وره کوړوای ما وبسې
کله بله روژه راورسېدله نو نشو ښه مغاشې بیماري شته نو روژه ورته معاف دی اکوړوای به شي کی بلې روژې سره نږدې وبسي څه شو دی خبرې ته پس دا خبره انشاءالله کلیر شوله څه دغه کوم انسان بیماری و چې نه روژه خوري دوی والا مود به روژې نه فورا باید نه وبسي کله به وبسي بلې روژې پورې به انتظار وکړي که واسې لرلو ویسه دې روژې که نه وي روژه به معاف شي خو بیا د یو بل سړی دا شی دی څو کالو نه هغه بیمار دی 3-4 کال هغه روژه وخوړله دغه رمضان والا روژه یې وخوړله بل رمضان څه په راغللو ښه شولو دا به چی کوي یندغه رمضان والا روژې به قضا کوي تیر شوي ضرورت نشته دی پوه شو خبرې باندې خو دین علاوه یو کس بل شته دی چې هغه روژې نه فورا بعد کړوای وبسای شي داسې کوم بیمار نه متویله دا به نه وبسي چې وی وشلو صحیح کار نه وکړو نه وشولو البته یو دان شته دی چې هغه روژې نه بعد روژې وساتي مغه ټیم کې کړوای وبسي دا شوک دی دا هغه ښځه چې بچي ته شودې ورکولي شودو چې نشي وکړلې تاسو سوچ موته وي خوندې ما دا شودو چې نه روشي نو روشي وخړلې اوس امو د سیده څه بالکل چې د خواندای وګ شو به مو ټوله مضمون خراباوه تاسو صلوات الله محمد علی محمد یو خپانه شی وشدا مجبور دې زنه کیزا وایم کدا متون خانه خو بازار پورې وخدا وې کنه بیا با تاسو دیوالو ته کې نستل دای مو سی روټین ادا جوړ شوی با سر تبا اوس مخ ته کوزبیاتو وشو سیمو ادا جوړ شي زما ما دروازې ته کوم کسون یا دوی ته زسترګ کړو نه ما ته ضرورت نشته دای څه ضرورت نشته دای مو اول ادا جوړ شوی نه ما ضرورت نشته دی اول نه څه ادا جوړ دی تاسو صلوات الله محمد علی محمد صلوات الله محمد علی محمد بهرحال دا ښځه څه کله چیرې روژې وخوري شودو واچې نه دا به روژې نه ورسته روژې باساتي وایي تاسو دا با لنډوي دا اردوا دي دوی که روژې نه فورا بعد لاند کې صحیح شول خو بیمار دپاره څه دی هغه انتظار وکړي بلې روژې پورې پس دا مسله ډېره مهمه ده چې ځنه کسان همدا روژې کې یا کړوای وبسي نه وشولو پرېږده دا بیمار پرېږده او بلې روژې پورې انتظار وکړي که چیرې ښه شولو خپلې روژې وساتي بیا کړوای نشته دی د کوم سړی چې سفر کې روژې خوري مثلا پېښور ته لاړلې لاس روژې واته روژې وخوړلې دا خو به روژې نه وروسته روژه ساتي وایي کړوای به لنډوي کړوای نشته دی دا به صرف شی ساتي خو که چیرې بلې روژې پورې نه وساتلې ستای شوي نه یې وساتلې دا به شی کوي بیا کفاره که کړوای څه اختلاف شو مود بلندوي که کفاره ایوی روژې 45 کیلو دی مود ایوی روژې 3 پاوه دی کفارې والا شوک دی لسوناس کو کفاره بلندوي مود والا شوک دی نه کفاره نشته ده کفاره نشته کفاره اکثر دی باندې ده چې جانبوج کا روژې خوري اوس مو خبره ده سوچته مثلا زه خپل وطن کې یو راک روغ یا روژه مو خوړله مونږ شی واجب ده کفاره ایوی روژې نه 45 کیلو دی خو کوي دا وخوري ایوی روژې سره دی دا سفر کې مو روژې وخوړلې ایوله سمیاشتو کې مو ته چانس وو ستای مشوي نه ساتو بل روژه رو نه روغه کفاره مونږ نشته مونږ شه ده کایوا روژه وی 3 پاوه که 3 روژې وی 2 روژې وی شپږ پاوه چې سم مخته کا ټولې روژې وی 22.5 کیلو وړه یو خو څه دا مو بسلو دا روژې بیا ورسره ساتم کنه به ساتم دا به ساتم سوچونه خبره ده دا به زه ساتم داسې نه دی چې مثلا دا روژې به زه نه ساتم
پس لذا کفاره نشته ده. کفاره کوم صورت کې ده؟ ته جانبوش کا روژه وخورې، هغه صورت کې کفاره ده. صلوات واسطه محمد و آل محمد. صلوات واسطه محمد. پس دا یوه مسله ډېره مهمه وه چې دغه صورت کې مود رسي کفاره تاسې وایو کفاره نه رسي که نه. پس د مسلو دا به ډېر سوچ کوئ. د بله خبره صحیح والا دی 3 پاوه غنم نه 3 کیلو غنم یا 3 کیلو وړه دا صحیح شوه. زکات فطري نصیب ہوتے ہیں. دیکھیے تو غنم وړه ورکوه شي او ته پیسې ورکوه شي. هغوی سیستاني اجازات کړی دی چې ته انده روژې میاشتې کې هم فطري نیت سره ورکوای شي، خو مستحبه ده دی، بهتره ده دی که اوس چې ورته ورکوي قرضه ورکړه عید ورځې سره شی که فطري کې ورته موت بازار حساب چې کوم ریټ حساب شوی دی هغه ټوټل 180 روپۍ دی. که 100 روپۍ زیاته دی ورکړي څه معنی یې نشته دی. یو څه شي کم کې بچای دی هغه والا نشته، واجب نه دی. که ته یې ورکوي ښه خبره دی خو واجب نه دی. صلوات واسطه محمد و آل محمد. او سیستانی په دغه نیمه شي هغه اجازه خو بهتره ده چې نه کینی، یعنی نیمه وای شي معنی نشته ده. هم ته ویل کنه اول مثال کې بیان کوم څو کولو نه روزه نشته ده، بیا روزه معاف ده خو مود بیا ویر کی. البته مود کوم صورت کې ده چې مشقت سره روزه ستي که یوري بیخی نشي ستای یو سپینګیره ده سپینساری ده یا اتاش نوته تندې بیماری دی چې هغه منټ ته گزاره نشي کوي هغه بیا کړوایا نشته دی. دا یو ور داسې دی ستي خو ډېر مشقت سره ستي بیوالی کوي دې بیا موت شته روژه دا یو مخکې هم مثال ورکړی و لکه پیړو کې هم ورکړی کېدای شي مانو په ویر شوي یو سیو بچی دی 12 کالو دی هغه ته وایي چې دا 2 مانو بیجې دی اوچاته کړه اوچاته وایي شي خو په تکلیف سره. خو که 8 کالو بچی دی هغه بیخي وړای نشي. ځنه کسان روژه بیخي وړای نشي نه موت سره نه روژه شته ساتای شي خو بیوالی کوي بیا روژه یې نشته مود شته. صلوات واسطه محمد و نو نسم رئیس ده مولا امیر المؤمنین ده زخم رئیس ده چه اشق الاخرین ملعون زمان عبدالرحمن ابن ملجم لاسه ده امیر المؤمنین جبین زخمی شولو. سنان رئیس هم ده امیر المؤمنین زخم کی تیریگی سبا شلم رئیس هم و یشتم شپا ده مولا امیر المؤمنین ده شهادت شپارت سی و شپی ده امیر المؤمنین جنازه و جتیگی. ما داشته چه به عنوان شیعه معروفی و مشهوری و تشیع بنیاد بانده موده دیر خوری پکار ده و بگاه عرض وکرلو چه علی شناخت ونه موده دیر ضروری ده. ده علی شناخت ده علی پیشنگولی کوشش و کوشوانان ده پاره ما التماس ده چه امیر المؤمنین حوالی سر شناخت بلند کوی علی شناخت جوڑ شوی علی او پیشندوی دا علی ولایات علی معرفات دا علی ولایات و امامات معرفات حاصل اولا تحصیل کولا دا ضروری ده. حتی دا کومو زیرتو دا سود و رسیات خرچی که او مولا امیر المؤمنین سره دا کربلا امام رضا علیه السلام آغازی که جنات واجب ده شفاعت بده تکی که خوشار داده چه عارفن به حقی معرفات سره زیرات وکی که معرفات سره نو کو دسته ده چه لوڑی روغی زون دستانه کرلو پیسی آدن لوڑی خرچات آوش شده ندی وجهنا معرفت شناسی علی شناسی امامت شناسی ولایت شناسی علی شناخت در دیر مهم ده در دیر مدپاره مهم ده سمودغی حوالی سر علی و پیشنده زن وقت که خپانه شوی مخبل و ذهنو که اداب و رسومونو که دست گرفتار شوی څنګه مثلا ځان پیشندل ده ماغه معیار سره علی پیشندو بیا ماغه معیار سره علی نه توقع یاست چاغه ورېږي قیامت هغه نقصان شه ده سویل لمن شفاعه خصماء وای بیا کو کسانو باندې چاته شفاعت انتظار کولو ماغه دیخ نشول. خدای د سوريز مونږ مارو ولي
چوریز قیامت علی ته انتظار د شفاعت کوو، علی د ایموی شکایت انتظار کې ناست وي. علی مو دشمن وګرځي. روایات امامانو نه راغلی دی چې وایي وي هغو کسانو باندې چې هغه خپل امام ته شفاعت انتظار کوي خو مولا د هغه دشمن وګرځي. ویلې چې کوم سوچ سره مو امام منلی دی مغه سوچ سره لاړ وي مغه سوچ سره مړه شولو. کسه دا جمله د مو ورو خو ځنه وخت د مو نگاه بل طرف دستی من مات ولم يعرف امام زمانه مات میدتا جاهلیه. چوک مړ شولو هغه د خپل زمانې امام نه وپېژندلو هغه جاهل مړ شولو. خو اوس دغسې کې یو شناخت دغه دی بقول شهید مرتضی مطهري بزرګوار څه شناختی کارت والا معرفت. شناختی کارت والا معرفت هغه دی چې علي کله وشولو کله پیدا شولو کله شهید شولو عمر یې سوره و اچا سوی و اچا پلار و چېرته اوسېدلو چېرته شهید شولو دفن سوی چېرته دی ولادت یې چېرته وشولو. دا ټوله شناختی کارت دی. دا خو موږ اوسیا یو بل پېژندو خپل نیکه ابا و اجدادان نشه پېژندو. دغه شناخت امیرالمؤمنین نه غواړي. دغه پېژندګلوي ناقصه دی. بلکې دې نه بالاتر خو اوس کېدای شي یو اعتراض دغه راشي چې تاسې د معمارو نه یایئ چې علي هېچا نه وپېژندلی یو الله یو محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تاسې د خپله یایئ چې امیرالمؤمنین هېچا نه دی پېژندلی یا الله به یا رسول الله به. چې کله معرفت ممکن نه دی بیا دغسې کې د کوم معرفت مراد دی؟ که دا یو معقول سوال دی. اخو پرېږده وه امیرالمؤمنین ډېر وشات ذات دی. مالک اشتر شناخته مو دپاره مشکل دی. عمار یاسر پېژندګلوی مو دپاره حبیب ابن مظاهر شناخته مشکل دی. ځنه علما خو دغه د پورې یایي چې شناخت ذاتي د ذات شناخت اصلا محال یعنې سره کېږي نه امکان نه لري. دا عوارضو ذرې سره ناخکو ذرې سره شناخت ممکن دی. ځنه ناخ کې انسان وکړي. امام علیه السلام دی یو حل خیلی دی چې هغه ډېر مهم دی مو دپاره چې هغه باندې مو داسې کوشش وکړو. هغه څه دی؟ چا امام نه پوښتنه وکړله چې مولا تاسې دی یایئ چې امیرالمؤمنین شناخت تاسې معرفت ضروري دی او دغه معرفت سره که تاسې زیارت وکړلو نو دغه زیارت قبوله شولو دې باندې شفاعت کېږي دې باندې جنت میلویږي. نو دا شناخت څه خلته مو وکړو؟ مثلا علي پېژندګلوي به څه خلته وکړو؟ که سبا پرنده خبرې مو ډېرې کوو. معرفت دا چی دی؟ ځنه کسان خو داسې معرفت نه بت جوړ کړلو چې اندخ کې نه پنساو شولو مکمل شریعت یې ورته پرېښودل. دی داسې کړ. الان کې معرفت شریعت منځ کې جګړه نشته دی. خدای ما موضوع دی نه اوس دې باندې خبرې نه کوم. معرفت لاندو الفاظو کې پېژندګلوي. اوس دغه پېژندګلوي د امامانو مو څه کې حاصله کړو؟ خپله به امام علیه السلام ته ښیي. امام علیه السلام ظاهرا امام صادق علیه السلام یایي معرفت نه مراد هغه دی که څه سوچ کړه اسانه طریقه یې دی. ته چې کله امیرالمؤمنین زیارت ته لاړلې نجف کې تی هغه زیارت کوم نیت سره وکړه؟ سوچ کړه بما انه امام افترض الله طاعته علی العالمین. ته چې کله امیرالمؤمنین زیارت ته لاړ شي امیرالمؤمنین معرفت هغه دی چې ته دغې عقیدې سره لاړ شه چې دا امام دی. خبر مو سوچ دی که نه ده سوچ؟ خبر مو سوچ شو؟ ته کومې عقیدې سره لاړ شه چې دا امام دی. خاص خو امامان دنیا دي. قرآن کې شته ائمة الکفر شته کفرانو امامان شته. خفه نه شوئ نن د جمهوریت امامان ډېر دي. شته که نشته دي؟ و ټول څه جوړ شي خو دا امام دی که اول اوس یې مو لیدلو خو زه شونه منه خلو چونکې نن سبا اوس کورما تقسیم شوله پټیو کې شوله څه نن اوس اوس یې اسلام آباد والا راغللې ویلې ایډوانس شولو که نه مخته روان شولو لیکلي و چپلنکای سوچ کوه چپلنکای مو یې دغې زمانې امام دی. ته یې منې نه منې چې منو دا بل پوسټ څنګه کړی و چې ما خدای نه ګیلا دی چې ته بلکل حقو سره ودرېږې نه. یعنی ځنه وخت کې جمهوریت والا امامان دا کوم څه خدای مقرر کړي دغه نه زورور دي. مغنې سارا متو مغنې بیلتونه کوو مغنې تفریقه جوړو مغنې بګوډیا رولو مغنې بغض و نفرت رولو. دا ډېر مهم دی.
ما یو ځای کې دا خبره ډېره کړې وه چې عقیده خو مو دغه دی چې امامان مو 12 دي خو اعمال کې کیدای شي مو 1200 امامان وي دا ما یو ځای کې دا خبره کړې وه یوم ندعو کل اناس بامامهم ورځې قیامت به هر څوک خپل امام سره پسېږي مو ذهن کې به دا وي چې علي رضا سره پسېږي علي علیه السلام سره هغه به درته وي چې اشا سره د محبت و مغه سره پسېږه که څه دا ذهن کې رانه ولوي چې سبا علي سره پسېږم حسین سره هغه به درته روایات دی زه ځان نه یم چې چیز سره د مینې وي مغه سره پسې حتی که یوې تیکې سره د مینې وي مغه تیکې سره به محشور کېږي ته به ډېرې ټوایې وه چې علي سره یو هغه به یې په خولې عقیده د علي والا وه خو زړه دی پلنکي محبت نه ډاک و ته به مغه سره پسېږي دا خبره ډېره مهمه ده په عزیز نسسې زیارات کوي د خرشې کوي دا ټولو ته انسان سوچ وي زه د شاته روان یم امام د کاسه ته چې کله علي علیه السلام زیارت کوي بما انه امامون دغه نیت سره اوسه چې د امام دی دا یوه دویمه نکته دغه دی چې افترض الله طاعته علی العالمین دا جوړ شو کړی دی تاسو نه پوښتنه کوي علي اسلام شو جوړ کړی دی داسې ونې خاموش والی خپل عقیدې کې ګډ واړي خو وایي که سپوړ شو جوړ کړی دی رسول الله جوړ کو که الله جوړ کړل اختلاف خپل منځ کې راوړل الله جوړ کړی دی رسول الله اعلان کړی دی دا ونه چې پیغمبر جوړ کړی دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک پیغمبر نه دی جوړ کړی الله ته ویل چې جوړ مو کړی ته خولي خبره ورسو خلکو ته ته وایې چې خدای مو ته دا خبره کړې ده اوس مسو شو خبره ده امامون امیر المؤمنین امام ده افترض الله طاعته علی العالمین ایدی اطاعت مونی چه ده واجب ده واجب الموز واجب ده روزه واجب ده حج واجب ده مستطیع بانده امیر المؤمنین اطاعت مو بانده واجب ده چو واجب کرده ده خدای واجب کرده ده بس دا معرفت ده دغ نیت سره لوړ شه چې ته امام آیې ته امام مولا آیې ته اولا به تصرف ته ما زندگی کې تصرف ها کا لري تو ما ته ویلی شي چې دا شی وکړه دا ما کوه دا حق تو ته حاصل دی دا حق تو ته خدای دې کړی دی دای مو عقیدت دی ما به الامتیاز سمودیایو چې شیعه نور و مسلمانو نه که جدا دي اثنا عشري په دغې خبرې باندې جدا دي چې مو د امیر المؤمنین ته د مولا حسن و مولا حسین مولا امام سجاد 12 امامان چې به عنوان حجت الهی ای دوی اطاعت خداوند عالم مو باندې واجب کړی دی بنده نه دی واجب کړی مو تاسې چې ګورې تلقین ورکوه وأن أمير المؤمنين إمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي طاد ولسم مولا قوري حجج الله على الخلق أجمعين أمير المؤمنين إمام ده حسن إمام ده حسين إمام ده رضا إمام ده إمام هدي إمام ده زمانه مولا إمامان دي خدای حجتون دي وی دوی اطاعت الله رب العالمین ټولو انسانو باندې واجب کړی دي ټولو انسانو باندې واجب کړی دي څوره کائنات کې مخلوق د خداوند عالم دی دا ټولو باندې د امیر المؤمنین اطاعت واجب دی دا کسا دا ذهن کې رو نشي چې سبا ځنه کې عقیدې لګي په کوټه مسترونګ وي لکه ځان پوي کو سموت څه د عقیدت ده کسان کې دا روشي چې رسول الله ویلا سمون ورسته امیر المؤمنین څه جوړاو دا غلطه خبره ده ایمو توحید دور خالص ده شاو توحید دو بیل خبره سامان میدان کې مچې ترونه غبیل خبره ده خو عقیده شاو چې علم کلام طرف دلو شي چې کوم ایمو عالمانو نه راغلي ده کوم ایمو امامانو راغلي ایمو توحید دور خالص ده سمو دا خبره کو چې پیغمبر نو ورسته کله پیغمبر جنشین کې مو مداخلات وکړو د مشرک وکړل ایمو خبره تم سوچ نه وکړو ایمو توحید سوره خالص ده چې مو د پیغمبر جنشین کې مداخلات نشو کوای مو حتی اهل سنت موډونه دي بقول هغه سستنی مزړونه دی هغه خو مو هغه سره اختلاف موضوع باندې نه ده وصل باندې نه ده پلمنځ باندې نه ده پروشي باندې نه ده فقہ کې تقریبا 80% کې د شی مو سره مشترکات دي مو سره شریک پنځه وخت المنځ روزه ده حج ده د څه ډیر عملونه دي بنیادی امتیاز اشیاء غیر شیاء سره هغه امامت ده
و هغه دغه عنوان سره دی. اوس اهل سنت کې کله امام جوړیږي هغه شورا زره سره جوړیږي، اجماع زره سره جوړیږي، بیعت زره سره. مثلا یو کس سره بیعت وشولو، بیعت زره سره اتوماتیکلی عوام نه هغه اطاعت چه شو واجب شو. ایمو دا شدت ایمو سوچ کا خبره تا کدا ټوله کائنات مو بیګان کې د شاس کړي کدا ټوله کائنات د امیر المؤمنین مخالف شي ته تاسو بیعت نه کوو، تاسو شي نه کوو، بیعت نه کوو. علی کا خونی کی کینه بیا یا هغه اطاعت ټول کائنات نه واجب ده. بیعت سره هغه امامات خلکو نه دی واجب، شورا سره خلکو نه دی واجب. علی اطاعت ټول کائنات باندې واجب دی، هغه الله رب العزت واجب کړ. مثل نبی مثل پیغمبر. یک یو دلیل درکوم. تاریخ مدینه دمشق کې دا روایت راغلی دی، تاریخ کتاب دی اهل سنت ولا بنی عامر قبیله ده دا راغله رسول الله ته. سوچ کو دا ډیره عبرت نه ډکه واقعیت ده. دې سره خپل فکر خپل سوچ ثابتوا شو، تاسو خپل نظریه اوس ثابتوا شو. بنی عامر قبیله راغله دا هغه وخت چې اسلام یا مکې نه بهر نه دی وتلی، یا ساده پښتو کې ته اسلام یا خپو باندې ویلوړ نه دی. نن خو اسلام ډیر زورور دی، و 50 ملکو ته ورسېدلو. ځنه ملکونو کې اسلامي قوانین دي، اسلام په نامې باندې شهرت لري. هغې ورځې اسلام ډېر کمزوری و، مکې نه ننوتلی. پیغمبر ته افرادي قوت ضرورت و. خبره مو سوچ دی که نه ده سوچ؟ که سبا تاسې نه څوک دا اعتراض وکړي چې تاسې کومه ځینه دا خبره کوئ چې پیغمبر جانشین به مو نه مقرر کوو، پیغمبر به الله طرف نه مقرر کوي، دغه روایتو ته بیان کا کفي دی. تاریخ مدینه دمشق ورته دکا چې یا رسول الله مو ته اسلام راوړو، مو شی راوړو، مو کلمات ویلو، مو مسلمان کېږو، خو شرط سره مشروط اسلام. که څه دا خبره ډېره مهمه ده. خپه نه شو کېدای شي مو والا شیتو به مشروط وي. څه وي څه که ځه نشې نه وکوي نه بیا یې منو که نه نه یې منو همداسې دی که نه. ښځو کې اشته سړیو کې اشته. بله ځای ښځې فون کړی و چې که داسې وي دا خو اسلام د ظلم کوي. نعوذ بالله من ذلک. دغه ده پورې سړیو کې اشته دی. ځنه خبرې چې اوس دلته وکړو سړي نه مني، دلته ښځې بیا ښځې نه مني. مشروط تشیع نه. څه خیال ته دی بس تو مرضي تو سړی غواړي که نه غواړي. ورته دوکه مو مشروط اسلام راوړو. ویله څه خیال د مشروط اسلام چې یا رسول الله تا نه ورسته خبرې ته محسوس وي، تا نه ورسته جانشین په کار د یمو قبیلې نه وي. یعنې که ته وفات شولې تا جانشین بیا یمو قبیلې نه ویلې چې هغوی قبیلې والا یو بل سی نه لګېدله، نه بلې قبیلې والا مو نه منو. خو سوچ وکړه که چیرې جانشین مسله ما خبره ته سوچ وي که جانشین مسله امت لاس کې وی خو ته ویلي به چې تاسې بیا ونې مشوره وکړئ. تاسې چی ونې وکړئ؟ پیغمبر جمله څه ورته استعمال کړه الامر الی الله یضعه حیث یشاء. د امای جانشین مسله د اماماتو د خلافت مسله د اما لاس کې نه دی، الی الله د الله لاس کې دی. یضعه حیث یشاء. الله مرضي دی چاته یې ورکوي چاته یې نه ورکوي. صلوات واسه محمد علیه محمد. دې دپاره چې امیر المؤمنین صاحب مشمار وشي بلنده اوسه صلوات واستوه. پس دغه چې پورې دا خبره مو تاسو کلیر شوله چې امیر المؤمنین معرفت که مو حاصلوو دغه عنوان سره حاصل کو چې هغه امام دی خدای طرف ته هغه اطاعت الله مو باندې څه کړی دی واجب کړی دی. اوس ما تاسو صرف دغه خبرې نه ځان نه خلاصو، صرف معرفت مو حاصل کو علی امام دی خدای طرف نه هغه اطاعت الله مو باندې واجب کړی دی نه، بلکې مو به اعلی اشیا وګرځي کو چې منو ان د امیر المؤمنین خبره مو تسلیم کو چونو چارو سره هغه په باره کې ونه کو، خپله مرضي استعمال کو. کسې مو د خبر نه خصوص وکړئ خپلې مرضۍ حتی محبت یا نشي استعمالوي. زه علي سره مینه کوم، علي مرضۍ نه بغیر نشي کوی. ابا درته یو معیار ښایي چې دغه معیار سره مو سره مینه وکړه. خپله طرفه یو معیار جوړ کړي، هغه معیار بنیاد باندې زه غواړم علي سره مینه وکړم. دا یما مرضي دی نه، مرضۍ نه چلیږي. مو تاسو نه عباس سلام دور ویلي دوره قرآن دی، زه نه یم ورمن زهرا نه ویلي قرآن دی، حضرت نه یم علی نه ویلي قرآن دی.
زه دا حسین عباس ویلی ډېر ګران دی. اشهد لک بالتسلیم، مینو ان حسین تسلیم کړی و. دا شی مهم دی. مینو ان امیر المؤمنین تسلیم کړی و. مینو ان مولا حسن به عنوان امام مطیع څنګه اطاعت کی مطاع تسلیم کړی. ځکه وایي السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. ابا سلامدار زه ځکه تو ته سلام کوم چې ته خالص تسلیم شوی امیر المؤمنین ته، مولا حسن ته، مولا حسین ته. رښتا وایه آیا عباس نه زړه غوښتل چې لاړ وی مهلت یې غوښتی وی؟ نه کیدای نشي. یغه لاس کې داسې جوالان و چې غوښتل چې د توره 10,000 کسانو کې مړه کړي، همدا یې زړه. خو نه، هغه نظیر حسین غوندې و. خپله مرضي نه آشیا او که غواړئ چې امام ومنئ خپله مرضي مه استعمالوئ. خپله مرضي نه څه چې امامانو مرضی دی، څه چې هغوی نظریه دی، خپل ځان باندې حکیمه که. داسې وایي اما سره نظریه شته نه، اما سره سوچ شته، اما سوچ، اما نظریه، اما فکر، ما هغه چې کومه د امیر المؤمنین دی. دا تشیع دی. حتی چې محبت یو قلبي شی دی، یو زړه والا شی دی، اعضا و جوارحو سره تعلق کیدای شي نه ولري. هغه محبت هم معیار امیر المؤمنین یخی دی چې ما شی مینه ما سره وکړه چې ما درته ویلي نه چې خپله مرضي وکړئ، نه چې خپله مرضي وکړئ. نهج البلاغه درېیمې حصې کې مولا امیر المؤمنین یایي هلک فی رجلان، اما په باره کې 2 کسان گمراه دي. اما په باره کې کوم کسان دي؟ مبغضون قال، چې ما سره کینه کوي، اما امامات کی مشکوک، اما ولایت په باره کې چې مګیا کوي، ما باندې اعتراضونه کوي، ما باندې شک کوي، ما ته آزار و اذیت رسوي. یو دا کسان هلاک دي. ځکه مفید کې شته نسبیت، خو هغه ثابت شي چې څوک جانبوج کرد عالما و عامدا جانبوج کرد او خو پیږي چې علی امام دی، بیا و سره بغض کوي، دا ناسب دی. لانجس من الكلب والخنزیر، سپی و خنزیر نه نجس دی. این مفیقی کشتا چې نواسب که نصیبی شونه ثابت شوه، لوم لاس ده و سره ملاکو لاس ده نجس ده نصیبی. البته نه سنی چې ذهن کې راشي، ای موړونه دي، هغه مسلمانونه دي. نصیبی چې اهل بیت ته بغض لري، کینه لري. ظاهرا شواهد و تنزیل علامه حسکانی لیکلی دی یا دور منصور. دغه دا روایت شته، دا روایت دغه متوخانی کې ما ذکر کړی دی چې یو کس 1000 کاله عبادت وکړي، بیا 1000 کاله، بیا 1000 کاله، 3000 کاله بدن یې وچ که کاټ شي، پس کې اډوکې سره ملاو شي، خو که چیرې ذرې برابر د علي بغض یې زړه کې دی، ورځ قیامت به خدای جهنم کې پړ به غورځوي. خدایا بغض امیر المؤمنین، بغض اهل بیت نه مو محفوظ وساتي. دغه محبت سره خدای مو ته مرګ نصیب وکړي. حب آل محمد چې دا مهم دی. خو دې سره سره بل څوک مبغض قال و محب قال، دا یې هلاک دی. دا څوک دی چې محبت خپله طرف خپله مرضی کوي، محبت کې غلو کوي. یوه ورځ چې دا خبره کوله چې علي محبت دپاره یې پیمانې ضرورت نشته، شته هات خپل امیر المؤمنین خیلی دی چې خپل هات کې مو سره مینه وکړه، هات نه کراس نه کې. من تجاوز بالعبودیه، چوکه شیر د امیر المؤمنین بندګۍ کې تجاوز وکړلو، محبت کې غلو ته لاړلو، امیر المؤمنین بندګۍ نه واخیستلو، الله سے شریک کړلو، مولا رضا علیه السلام یې فهو من المغضوب علیهم، دین خدای غضب نازل شه، دین د خدای غضب. بیا لوړ شو فکر ته اندخ توضیح مسائل ته لوړ شو، چوکه چیرې محبت کې غلو وکړلو، جان بوجھ کر امیر المؤمنین ته د خدای او د خدای شریک شونه خطاب وکړه. دا غلی دی لکه څنګه نسبی سره لاس ملوله، څلوم لاس دوی نجس کېږي، غری سره د هم که لاس ملو کو، هغه لاس د لوم دوی لاس د نجس شو. دیو چې نه تشیع چې ته ویلی شي چې هغه کې نه نسبیات وي نه هغه کې غلو موجود وي. تاسې په کار د امیر المؤمنین نصیر وي،
مغه باندې مو سوچ مغه باندې فکر وکوي شو داسې کسان اکثر اکثر داسې کسان دو امیر المؤمنین سره مینه نشته خبر ته مسوک شو د زده یو درنده خبره تا کوم داسې کسان څه غلیون دي کنه سړي ته خدای نسبت ورکړي دوی علی سره مینه نه ده دوی اصل کې خپل ځان سره مینه ده امام صادق علیه السلام یې چې دوی یو مقصد ده څه واجباتونه فرار وکړي چې وکړي دوی نه خدای اطاعت درونده دوی نه الموز ډېر سراوار ده نه شي کوای دوی نه روژه درنده ده دوی نه زکات درونده دوی نه بل ته قرضې ورکوله ایثار قرباني دا ور باندې درنده ده داسې کسان داسې دي دې وجې نه پکار دغه دی چې موږ داسې کوشش وکړو چې علي شناس علي معرفت سره سره چې بما انه امام افترض الله تعالی علی العالمین چې امیر المؤمنین اطاعت خداوند علی مو باندې واجب کړی دی چې ونو سره چې ټول سوچ ما امیر المؤمنین باندې وي که صدا خبره ډیر کسان کو چې موږ ته ایمو الموږ ته علي الموږ ته بالکل دا خبره صحیح ده خو ته دا خبره نه مقصد چي ده زه خو بریک دا چې عارفان راټول کوي ټولې دنیا والا ټول مجتهدین راټول کا ټول کائنات راټول کا دا هغه ټول سجدي راټول کا خندق جنگ کې علي گزار صاحب برابر نه ده دا په موږ څه کې ده خو یې شدي مقصد خدا نه ده چې شزال مسلم کاو دې مقصد خدا نه چې شزال روشانه ساته دا خبره غلطه ده مولا امیر المؤمنین خپل یایي ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير زو یو بلند ابشار یا ما ته تاسو نشو رسیدای خو یو کار وکوي هاش او ارسوی ما سره تقوا کی مدد ما سره پرهیزګاری کی مدد زه په دا خوشحالي کوم چې ماشیا تهجد المنزل ته پوڅ زده باندې خوشحالي کوم چې ماشیا المنزل ته پوڅ زج دغه خوشحالي کوم چې ماشیا د کینانه کوي ماشیا کې ایثار موجود ہے قربانی موجود ہے یو بل سره تعاون موجود ہے یو بل سره مدد موجود ہے زده نه خوشحالي کسه روشي میاشته ده کوشش وکړ دې چې یو بل سره ایثار قربانی فدکری یو بل سره مدد یو بل سره تعاون دا ډیر مهم ده زما صاحب واقعا خیام مو موضوع دا خو بل طرف ته وکړو خبر حال څو خبرې دی باندې کوم تعاون ایثار قربانی فدکری د مو تاسو کې په کور د ډیر رسوته وي یو بل سره مدد کوله که څه ډیر افسوس خبره ده چې دغه لقمان خیل قوم نه یو کس لوړ شي بازار کې سوال کوي کلی ولا تر راځم شي مدد سره کې تعاون سره وکي چې دا محتاج نشي د سیما ورېدلې دي چې 1415 شهدا او خلخانو کې ځنه خاصي بازارو کې ساري دي دا افسوس خبره ده شاو د پر عیب خبره ده ظاهرا شپږم امام سمانا یو ټولای او دروغ د جذبتي شیعت سره الا امام انقلاب را ولا خراسان کې د دور شیعت دي د پاسېږي ویل نه امام د دغه تاسو خط وطن کې مړشته ویلا غریبان اشته مړ غریبان پام کوي ویلا ا نانه کوي ویلا بیا شیعت نه ځون شته د انقلابیون چې ځون کړ انقلابي شونه اول نه طرف پاوي سمو کې جذبه نشته مو کې قرباني نشته ده ز مول باندې بیگ بیلنس جوړاو پراپرټیونه جوړاو پلټونه جوړاو بیا دینه دا مرچی قرباني دوه دویم نمبر کې اول د نفس ولا قرباني ده اول بخل سره انسان کنجوسه سره اول د سره انسان مقابله وکړي دا روایت ده به نوم خوري خپل روایت ته سیرت امیر المؤمنین هغه کې دا روایت مانن پړولو مروج او ذهب نه دا ناقل شوی ده او دا روایت الک سوچ وکوي مخبر نه سوچ ته کولو ویلاله مو ته ډیر اسانه ده خو زه باجو صوفي صد یقین صاحب چې مو ته دی روایت او چې تا ولا ډیر سخت خدایا دغه روایت باندې عمل کولی توفیق متنصیب وکړه مولا امیر المؤمنین دروازه سره نوسته مولا حسن مصطفی یاد او سره یو سائل راغلو فقیر راغلو ته د کوم مولا غریبانه مدلک مدد تر سواک کسه واقعیا سه نه ګډی را درنده واقعیا ده مولا امیر المؤمنین مولا حسن د کوزوی حسن جان لوړ شخونی کې یو درهم تر وخله چیرې راغله یو درهم امام حسن مصطفی دوته کو څه بابا خونی کې ټوټل 6 درهم دي ټوټل څو دي واغه موړو ته یې خېدي څوړو ور باندې خونی کې وړه نشته دي اوس امیر المؤمنین څه تکا زوی حسن جان شپږ نشپږ وخله اول یو اوس وینه نشپږ وخ
نخلو نن وړیا نخلو ریشا نخلو دا جمله ډېره امیر المؤمنین ډېره سروانه ده ټوله تقریر په ویر کې خدا جمله په ویر نه کوي ورته د کو زوی حسن جان مؤمن څه کوم شی موجود دی هغه نه زیات باور خدای باندې وکړي خبره مو سوچته مؤمن سره څه کوم شی موجود دی کنه هغه نه زیات اعتماد خدای نه وکړي رښتا وي خپه نه شوي دا زه څه دوره غټ خبرې کوم ساو کې پنځو ایمو تاسو څه کوم بینک کې پیسې دي هغه نه زیات باور دی که خدای نه زیات باور دی ډالرو نه دی کنه سپو خبره ده استرالیا مو دي کنه نوې خویان دي نونه مو ریډي والا په ځای استرالیا ته ورکو کنه دی ورکو ریډي والا روشي بیزتی ورکو استرالیا چې هغه ډالر دی ورسره مدد رسکه رښتا وای ماړو سه مونږه سره ډیر دی که غریبانو سره ډیر د سرخون کې ماړو سره دي که غریبانو سره دي خبره داغه د ډیره مهمه ده سخته ده ځکه ای چې امام منتظر هغه د کسه د جمله ووري تاسو اعلی د مولا ظهور ده متوقع شو چې صبر رسی چې تاسو دغه مقام ته ورسیږئ چې تو جیب ته کوي تو ورور لوس دی وړي تاسو سم محسوس نه کی ته د شی کې د مخبل لوس ده ایمو وطنو کې بازارو کې قرضو په ځای سود زیات ده شاتو ډیره وړیا خبره ده ته د کو زوی حسن جان مؤمن سره څه کوم شی یخی دی هغه نه زیات باور خدای نه وکړي لوړ شه شپږ درهمه ټوله ویرکه دې ته یې ویرکه دا لوړ خو دې کې هېچا نه شو پاتې کسه خدای نه باور د علی یقین سوره سروار دی ځکه چې اسلام نه ایمان سروار دی ایمان نه تقوا سروار دی تقوا نه یقین سروار دی لو کشف الغطاء لمزددت یقینا که د غیب ټولې پردې لرې شي د علی یقین کې بې صفا ونشي علی دوره علی دوره خدای باندې یقین دی ټوله شپږ درهمه ورکړه خالی هات خو یقین دې سر کې راوړ دې کې یو سړی راغله اوښ دی ورسره چې دی ورسره امیر المؤمنین د ورته کو څه خرڅوي ویله او په څو یې خرڅوي ویله یو سل څلوېښت درهمه 140 درهم باندې امیر المؤمنین په قرضې ونه واخیست څه یوه هفته وروسته زه بیا پیسې درکوم خبره اوس دی د سړی لاړ د کې بل سړی راغو ویله یا امیر المؤمنین 200 درهمه دې رسه د اوښ مونې نه خرڅوي ویله وښیي تو 200 درهمو کې 140 اشورس قرضه وه هغه ته یې واپس کړي څو پاتې شوې 60 درهم څه خونې تر نو ته ورمنې زهرا ته 80 درهمه ورکړي ویله یا امیر المؤمنین 80 درهمه کومه ځینه ویله قرآن آیا ده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ته یوه نیکۍ وکړه خدای 10 درکوي مو 6 درهم ورکوي یوه درهم نه 10 ده 60 درهم خدای هر څوی لږ خدای نه یقین زیات کو خپل دسترخوان کې خپلو پیسو کې چو حساب کو یقین سره ته کسه وزار روایت اوس امیر المؤمنین دی کنه اوس دې تاسو مونږ واجب ده کنه د شک ما کوي غریب خونی نه مست نه وي خالی لوس کې بيخي مست نه وي ته سوره مواسره سيږي ما دا تاسو کوي مکه هغه دسترخوان اساجوش نن ډېر غمجن ورسته د امیر المؤمنین ورسته او دوستان چې کله امیر المؤمنین زخمی حالت کې خونی ته راوړلو طبيبي ورته راوستلو احمد کافي بزرګوار هغه نامه اورېدلی دی د هغه مجلس دی سره جامع خراب نشي مغسي منسوب کو ثواب یا مغه ته هدیه وي چې طبيبي راوستلو ورته دکو مولا حسن ته دکو بابا د نه بچي صرف توری زخم نه دی دغه ملعون توری کې زهر راوته چو و هغه زهر د مولا مغز ته رسېدلی دی خو یوه خبره ده کو مولا حسن پلار د که اوبه وغواړي شودې ورکړه پلار د که اوبه وغواړي شودې ورکړه شودو سره دا ورته میلویږي دا خبره څه کله وشوله جامع کې نور اصحاب موجود وو خبره بهر ته ووتله یی څه یو خو خبره بهر ته وتله وه څه د کوفې یتیمانو لسونو کې جمعونه دي شودو جمعونه یې راډا کړله یتیمان تاسو ته پته دی چې یتیمان علي څنګه ساتله ما بېګایه کیدای شي پړاو کې او مرکز کې دا خبره وکړه چې کوفې کې به ډېرو بچیو ارمان ده او چې کاش زه یتیم چې یو وارې خو علي غوږې سې نیولی وی
کاش زه یتیم وی داسې مینه به یتیم ته ورکوله چې هغه به دا محسوسولی نه چې کاش زه یتیم وی چې جمونه شودو نه راډک شول. اوس دا واقعه خپل ځای کې خو واقعا انسان زړه سېزوي څه دي کې یو یتیم بچک دی هغه مور دی یا هغه مور به شودې لیشلې دا به خرڅولې اندي باندې به یې ګزاره کېدلی خو چې وړوکی بچی راغللو شودو جام یې راډک کړلو مور د ونې غږ کو زویه چېرته روانې ویله شودې چېرته وړې ویله امیر المؤمنین ته دې وړه ویله دا خو یې تا هغه شودې وي چې دې باندې به یې تا ماښام روزي کېده ویله نه نن زه مړی نه خورم زه لار سمنه طبیب ویلی دی چې امیر المؤمنین ته یې شودو ضرورت دی امیر المؤمنین ته یې شودو ضرورت دی داسې مینه یې پرشانه کړې وه داسې محبت امیر المؤمنین پرشان کړی و. وشه یوه بله جمله یا کوم ټوله مصایب یې ذکر نه کوم بیا یوشتم شپې هغه صاحب دلته بیان کې یوشتم ریځي خو یوه جمله کوم خبرې دوستانو وشه تاسې لږ تصویر جوړ کړئ لږ زړه ته دا تصویر نن ژړوانې ماشاء الله کړي لمدو سترګو سره دوا قبلېږي یو بل ته دعا وکړئ تاسې خپله سوچ وکړئ چې هغه یتیم هغه یې چې ماښام مړۍ نه خورم دا شودې زه علي ته وړم چې هغه زړه کې دوره مینه یې شولې دی زه نه یم خبر حسین زړه کې به د علي سوره مینه وي ورمنې زینب زړه کې به سوره مینه وي هغه زړه کې به سوره مینه وي همدا وجه دی دوستانو کله چې امیر المؤمنین زخمی شولو مولا حسن وی راغللو محراب ته امیر المؤمنین محراب کې بېهوشه شوی دی چې کله بېهوشه شوی دی مولا حسن څه وکړو د امیر المؤمنین سر یې خپل زنګانه باندې کېښللو دا د علي خامنه‌ای جملې دي مغه دی نقل کوم دی چې دغه وخت کې مولا حسن مجتبی په ژړا شولو ژاړي ژاړي د سترګو اوښکې امیر المؤمنین مخ باندې پرېوتلې علي سر کې خلاص شوي څه دوی ما حسنه زویه ته ژاړې ویلې ژاړې دا خو ژړا وخت نه دی ویلې بابا ژړا وخت ویلې نه دی ویله خبرې ما ته انبیا مرسلین راغلي دي ما ته یې تا نیکه رسول الله راغلی دی ورمنه زهرا راغلي دی ما خو یې خوشحالۍ مقام دی دغه وخت کې به ته ویلې ژاړې خو زه به داسې وایم کیدای شي مولا حسن مجتبی ورته ویلی بابا تا خو یې خوشحالۍ مقام دی تا ته خو یې ما نیکه راغلله ورمنه زهرا راغله دا راته وایه تا نه بغیر به حسین څه ګزاره کوي دا راته وایه ورمنه زینب به تا نه بغیر څه ګزاره کوي وشهي کې یوه جمله کوم ربط مصایب لپاره علي خامنه‌ای یایي چې کله د امیر المؤمنین د زخم آواز حسین ته ورسېدلو ډېر صبرناک دی ډېر شابیر دی خو دوره وژړېدلو علي خامنه‌ای یایي چې د حسین سر کې تکې سرې شولې خدایه دا به سوره جوړېدلې وي چې د حسین سر کې تکې سرې شولې وشهي کې یوه جمله کوم آقا حسینه مولا حسینه بېدبي معافي تا خولي د امیر المؤمنین د جبین زخم واورېدلو ته یې دوره وژړولې چې سر کې د تکې سرې شولې دا لور سکینه ته مو سلام دی چې لسم مازدیګر چې کله تا نه رخصتېدلو هغه وخت کې به هغه سوره سر کې سرې شوې وي همدا وجه دی دوستانو کله چې حسین سکینه نه رخصتي راخیستله ورته د کال لورې سکینه دا ژړا د ما زړه رګونه بېلوي دا ژړا زه برداشت نشم کوی خو لورې سکینه ټولو نه اول ما جنازې ته به ته رسې وشه یوه جمله زه کوم مولا حسینه ته د لور سکینه ژړا برداشت نشي کوی لسم مازدیګر چې کله یې تا جنازې ته راغلله وشه لور بابا نه نه بېلېږي لور د بابا نه نه بېلېږي بېدبي ما په اشارو کې درته یایم نوره ژړا یې تا خپله برخه دی ورمنه سکینه حوصله وګرځوئ عمر ابن سعد امر وکړو حکم یې وکړو چې څو ځناور انسان نه څو ځناور لوړ شوی چې زړو کې رحم نه وي دا لور د بابا نه نه بېلېږي وشه په زور یې بېله کوئ مونې مایه اشارې کې درته لورې بابا نه داسې بېله کړه چې لاسونه یې مخ باندې کېښړله غږ مې کړی وي کاکا باس کیدای شي غږ مې کړی ورور اکبره لږ د خور سکینه ته سترګې وغړوه فریاد وکړئ مظلومه حسین آه
الرسول على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم باسمك العظيم الأعظم وبحسنك يا الله 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 پروردگار دا گل دا زمون خپل دار کی قبول مقبول او ګرځول کی نو نسم رزق خدای دا سترګ نه جوړې ورزي کا ما شړوري محفوظ وساتل کی مولا امیر المؤمنین ارشد خپل ابراهیم نصیب ګرځول کی په حق د امیر المؤمنین کا شوک پریشان حال وی هغه پریشانه برطرف ګرځول کی مشکلات پروردگار مشکلات آسان ګرځول